बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खरागलास मलګرو مونږ شروع کوو مایکروسافت آفیس 2021 نو مخکې لدی چې مونږ په مایکروسافت آفیس باندې خبرې وکړو نو اول راځم سلایډ ته دلته یو څو خبرې دي په دې باندې ځان پوي کوو هغه نه پس بیا ځو مایکروسافت آفیس ته what is computer څه ته ویل کیږي ډیټا څه ته وایي او انفارمیشن څه ته وایي د ډیټا او د انفارمیشن د دواړو ترمنځ څه فرق دی ډېر ملګري چې دی په دې کې کنفیوز کیږي نو ان شاء الله نن به دا کنفیوژن چې دی دا به لرې کوو چې ډیټا څه ته وایي انفارمیشن څه ته وایي په دې به خبره کوو کمپوننټس اف کمپیوټر له کومو شیانو نه جوړ شوی کمپیوټر کمپوننټس څه شی دي کومو شیانو نه ده جوړ شوی دی صحیح ده کریکټریسټیک اف کمپیوټر د کمپیوټر مشخصات څه شی دي ځانګړتیاوې څه شی دي کمپیوټر داسې کوم مشخصات لري داسې کومې ځانګړتیاوې لري چې نن سبا هر یو کس غواړي چې کمپیوټر زده کړي نو کمپیوټر داسې کوم خوبیانې لري کومې ځانګړتیاوې لري په دې خبره کوو اول راځو د کمپیوټر تعریف ته چې کمپیوټر تعریف ته راځو چې کمپیوټر څه ته ویل کیږي Computer is an electric device which takes input data from the input devices, store and process it and produce output. Computer چې دی دا یو electric device دی electric mean برقی یعنی کمپیوټر چې دی دا یو برقی وسیله ده اوس دلته سوال پیدا کیږي چې کمپیوټر ته ولې electric device وایي ملګرو electric device ورته ځکه وایي چې دا الکتریسيټي ته ضرورت لري برق ته ضرورت لري ځکه ورته الکتریک ډیوایس وایي لکه څنګه چې مونږ انسانان زمونږ په بدن کې چې د روح دی که چیرې زمونږ په بدن کې روح نه وي نو دا چې د اس یو ډانچه ده صحیح ده کنه نو همدغه شان کمپیوټر هم دی که چیرې په دې کمپیوټر کې برق نه وي نو دا کمپیوټر هم څه شی دی یو ډانچه ده صحیح ده اسی وسپنې دی بس نو که چیرته دغه کمپیوټر کې دغه برق نه وي نو دا هیڅ دی لکه څنګه چې زمونږ بدن مثلا مونږ روح ونه لرو زموږ دا بدن دا چې دا یو ډانچه ده نو دغه شان کمپیوټر هم دی اوس کمپیوټر ته ځکه الکتریک ډیوایس وایي چې دا چې دی الکتریسيټي ته یا برق ته ضرورت لري نو ځکه ورته الکتریک ډیوایس وایي نو کمپیوټر څه شی دی کمپیوټر یو الکتریک ډیوایس دی یو برقي وسیله ده which takes input data from the input devices کوم چې انپوټ ډیټا اخلي له انپوټ ډیوایسز نه دغه انپوټ ډیټا یې واخیستله له انپوټ ډیوایسز نه په دې باندې څه کوي دا سټور او پروسس کوي د څه دپاره چې تر څو تاسو ته آوټپوټ څه کړي پروډیوس کړي تر څو تاسو ته آوټپوټ درکړي تر څو تاسو ته آوټپوټ ډسپلی کړي تر څو تاسو ته آوټپوټ وښایي نو اوس به تاسو سره دلته سوال پیدا کیږي چې انپوټ ډیټا څه ته وایي آوټپوټ ډیټا انپوټ ډیټا او انپوټ ډیوایسز دا څه ته وایي نو ان شاء الله موږ په دې باندې خبرې کوو وروسته به ان شاء الله په دې بیا پوه شئ موږ په دې خبره کوو چې انپوټ ډیوایس زموږ سره کوم دي آوټپوټ ډیوایسز انپوټ ډیټا او آوټپوټ ډیټا ان شاء الله په دې خبرې کوو اوس دپاره دومره زده کوئ چې کمپیوټر چې دی دا یو الکتریک ډیوایس دی کوم چې انپوټ ډیټا اخلي له انپوټ ډیوایسز نه هغه سټور او پروسس کوي د څه دپاره د دې دپاره چې موږ ته آوټپوټ څه کړي ډسپلی کړي صحیح ده انپوټ اخلي هغه پروسس کوي او موږ ته آوټپوټ راکړي صرف دومره زده کوي کمپیوټر چې دی دا یو الکتریک ډیوایس دی چې انپوټ اخلي هغه پروسس کوي او موږ ته آوټپوټ راکړي بس همدومره د کمپیوټر مختلف تعریفونه زده کوو داسې نه ده چې دا یو ثابت تعریف دی مثلا تاسو ویلی شئ کمپیوټر از ون اف د موست ایډوانس اینڈ فاسټ ګروینګ ټیکنالوجي اف د ورلد یا موږ ویلی شو کمپیوټر یو ماشین دی اوس دلته سوال پیدا کیږي کمپیوټر سره رقمي ماشین دی ملګرو یو زموږ سره جی پی ایم ماشین نه دی نوٹ پیډ ګورئ کمپیوټر چې دی کمپیوټر چې دی موږ ویلي کمپیوټر یو ماشین دی اوس دلته سوال پیدا کیږي چې کمپیوټر سره رقمي ماشین دی کمپیوټر چې دی جی پی ایم ماشین دی یو زموږ سره جی پی ایم ماشینونه دي یو زموږ سره ایس پی ایم ماشینونه دي جی پی ایم څه معنا جی پی ایم مین جنرل purpose machine SPM څه ته وایي SPM mean single purpose machine صحیح ده اوس کمپیوټر په کوم یو کې راځي کمپیوټر چې دی دا یو جی پی ایم ماشین دی جی پی ایم مطلب دی جنرل پرپوز یعنی کمپیوټر د یو هدف دپاره نه دی جوړ شوی صحیح ده په دغه کمپیوټر کې تاسو کولی شئ چې ویډیوز وګورئ په دې کمپیوټر کې تاسو میوزیکس پلی کولی شئ په دې کمپیوټر کې تاسو بکس ریډ کولی شئ همدارنګه بکس پکې لیکلی شئ
همدارنګه گیمز پکې کوي شي وغیرہ. صحیح ده. نو دا چې دی ګوري د یو هدف د لپاره نه دی جوړ شوی بلکې مختلف هدفونه لري. تاسو د هر هدف د لپاره کولای شئ چې څوک کمپیوټر یوز کړئ. نو جی پی ام مطلب دی جرنل پرپوز چې یو هدف نه لري ملټیپل هدفونه ولري د یو نه زیات هدفونه ولري. نو تاسو کولای شئ کمپیوټر چې دی د هر هدف لپاره څه کوي استفاده کوي. یو زموږ سره اس پی ام ماشینونه دي. اس پی ام مین سنگل پرپوز یعنی د یوازې د یو هدف لپاره جوړ شوي دي او کمپیوټر له هغې له ډلې څخه نه دی. نو اس پی ام ماشینونه کوم ماشینونه دي؟ اس پی ام ماشینونه هغه ماشینونه چې یو هدف لري. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم. مثلا د کالو ګنډلو ماشین. د کالو ګنډلو ماشین چې دی دا یوازې کالي ګنډي. آیا د کالو ګنډلو ماشین کولی شي چې تا ته له کوی نه اوبه راوباسي؟ نه. آیا د کالو ګنډلو ماشین کولی شي چې اوبه یخې کړي؟ نه. ځکه هغې هدف دا دی چې یوازې کالي ګنډي بس. نو دغه شی شو دا اس پی ام ماشین دی. او جی پی ام ماشینونه هغه ماشینونه دي چې ملټیپل کارونه ترسره کوي. نو کمپیوټر چې دی کمپیوټر هم په جی پی ام ماشینونو کې راځي. ملګرو یو زموږ سره کمپیوټر دی بل زموږ سره هیومن دی. د کمپیوټر او د هیومن د دې دواړو ترمنځ څه فرق دی؟ ویډیو سټاپ کوي او وایي ویډیو سټاپ کوي او دا خبره د سره وکړي چې یو زموږ سره کمپیوټر دی بل زموږ سره هیومن دی. د هیومن او د کمپیوټر د دواړو ترمنځ فرق څه شی دی؟ زه درته وایم کمپیوټر چې دی کمپیوټر دا منطق نه لري ذکاوت نه لري فیلینګ نه لري ډیسیژن میکینګ نه لري انسانان لري. نن سبا زما په نظریه باندې نن سبا ډیر یعنی نن سبا چې د هر هغه سیس چې انسانان لري کمپیوټر هم لري. صحیح ده. هر هغه کار یا موږ ویلی شو چې هر هغه کار نن سبا چې هر هغه کار چې کمپیوټر کوي یعنی انسانان کوي کمپیوټر هم کوي شي. صحیح ده. خو تاسو د خپل پی سیز کمپیوټرونه چې دي دا په نظر کې منیسئ. زما هدف هغه کمپیوټرونه دي کوم چې د روباټ او د سرور په شکل باندې دي. هغه کمپیوټرونه نن سبا چې انسانان څه کار کولی شي هغوی هم کولی شي. صحیح ده. نو بعضې شیان دي چې دغه کمپیوټر چې کوي نه لري. لکه څنګه چې مې تاسو ته وویلې مخکې منطق دی کمپیوټر چې د منطق نه لري. کمپیوټر ذکاوت نه لري. کمپیوټر فیلینګ نه لري چې کمپیوټر وجاړي وخاندي احساسات نه لري. همدارنګه ډیسیژن میکینګ نه لري. ډیسیژن مین تصمیم. کمپیوټر چې د تصمیم نشي نیولی بلکې مونږ او تاسو ورته وایو که مثلا داسې کار وشو تاسو باید داسې وکړئ که داسې وشو داسې. صحیح ده. نو کمپیوټر او د هیومن د کمپیوټر او د انسانان د دې دواړو ترمنځ فرق څه شی دی؟ دا ستاسو هوم ورک شو. ویډیو سټاپ کړئ او کتابچه او قلم راواخلئ دا سره حتما ولیکئ چې د کمپیوټر او د انسان د دواړو ترمنځ فرق څه شی دی. صحیح ده. راځم سلایډ ته خبره کوو په دې باندې د کمپیوټر تعریف باندې خو به انشاءالله تاسو پوه شوي چې کمپیوټر چې دی دا یو الکتریک ډیوایس دی یو برقي وسیله ده کوم چې انپوټ اخلي له انپوټ ډیوایسز نه هغه سټور او پروسس کوي د آوټپوټ د شو کولو دپاره د آوټپوټ د ډسپلی کولو دپاره. صحیح ده. اوس دغه کمپیوټر چا جوړ کړی دی؟ د کمپیوټر ډیولپر چې دی هغه څوک دی؟ چارلز بابیج دی. د دې تلفظ شاید زه هم غلط وایم اما د دې سپیلنګ تاسو یاد ساتئ. صحیح ده. چارلز بابیج چې دی دا د کمپیوټر ډیولپر دی. کمپیوټر دې کس جوړ کړی. کله جوړ کړی؟ په 19مه پیړۍ کې. صحیح ده. موږ وویلې چې کمپیوټر تعریف موږ داسې ویلې چې انپوټ ډیټا څه کوي هغه پروسس کوي او د هغې آوټپوټ موږ ته راکوي. کمپیوټر یو ماشین دی چې کمپیوټر یو ماشین دی یا یو الکتریک ډیوایس دی کوم چې انپوټ ډیټا څه کوي پروسس کوي او د هغې آوټپوټ موږ ته راکوي. راځو ډیټا ته چې ډیټا څه ته وایي. Data is a collection of raw picked and figure is called data. Data is not meaningful so people cannot use data for decision making. Input to computer is data. ګوري ملګرو ډیټا څه ته وایي؟ ډیټا چې دي دا خام موادو ته ویلی کېږي. رو picked mean خام حقایق. خو موږ ویلی شو ډیټا چې دا مجموعه دي خام موادو او د فیګرز ده. فیګر مین یعنی نمبرز کریکټر سمبول وغیره دا ټول په دغه کې راځي. دغه کمپیوټر کې دغه کیبورډ کې کوم د A B C 1 2 3 دغه کوم بټن چې دي دا ټول زموږ سره کریکټرز دي. نمبر له صفر نه واخله تر نمبر. سمبولونه خو تاسو پیژنئ دا شکلونه چې دي دا چې دي زموږ سره دا زموږ سره ډیټا ده. نو دغه زموږ دې ته فیګر ویلی شي او موږ وایو چې ډیټا څه ته وایي؟ ډیټا هغه خام ډیټا چې دي خام مواد او فیګر
مجموعه ده. یا ډیټا چې دي دا خام مواد دي. صحیح ده، خام مواد دي. کله چې پروسس کړی شي، چې پروسس شو، هغې نه بیا چې جوړېږي، هغې نه به انفارمیشن جوړېږي، چې په انفارمیشن وروسته خبره کوو. نو ډیټا خام مواد دي. یا موږ ویلی شو هر هغه څه چې د یوزر دپاره اهمیت لري هغه ډیټا ده. هر هغه څه چې د یوزر دپاره اهمیت لري هغه ډیټا ده. یا تاسو ویلی شئ ډیټا چې دا خام مواد دي. بس همدومره زده کړئ ډیټا چې دي خام مواد دي. بل ډیټا از ناٹ مینینګفول. ډیټا چې ده مینینګفول نه ده. سو پیپل کین ناٹ یوز ډیټا فار ډیسیژن میکینګ. خلک چې دي دوی ډیټا نه استفاده کوي د ډیسیژن میکینګ دپاره. ډیسیژن مین تصمیم، یعنی د تصمیم نیولو دپاره ډیټا نه یوز کوي. ولې؟ ځکه موږ ویلې ډیټا از ناٹ مینینګفول. ډیټا مینینګفول نه ده، معناداره نه ده. کله چې یو کس د یو څیز په معنا باندې پوه نه شي، نو په هغې باندې څنګه ډیسیژن واخلي، د هغې په باره کې څنګه تصمیم ونیسي، نشي کولی که نه. نو خلک چې دي ډیټا په باره کې څه کوي، د دې باره کې تصمیم نه نیسي. input to computer is data. کمپیوټر ته انپوټ ورکول دا چې دی ډیټا ده. کمپیوټر ته چې موږ انپوټ ورکو دا ډیټا ده. کمپیوټر چې بیرته موږ ته آوټپوټ راکوي، په دې باندې خبره کوو وروسته، چې بیرته آوټپوټ راکوي هغه زموږ سره چې دی هغه زموږ سره انفارمیشن دی. ټیک ده. اوس ډیټا زموږ سره چې دی نیم دا یو ډیټا ده، ایډریس یو ډیټا ده، نمبرز یو ډیټا ده، مارکس یو ډیټا ده، فون نمبر یو ډیټا ده، نمبرز چې دی یو ډیټا ده، رول نمبر یا آی ډي دا چې ده یو ډیټا ده. ګوري زه راځم دلته، زه تاسو ته ښایم. ګورئ دلته زه لیکمه، دلته زه راغلم ما ولیکه چې سیراج، دلته راغلم دلته زه لیکم چې انګلیش، دلته راغلم ومې لیکل نوي 301 او دلته مې ولیکل کابل او دې ځای کې به زه ولیکم BCS. داسې یو څه مې ولیکل. اوس که یو کس راشي او دا لیکل ما کړي دي، په یو کاغذ مې لیکلي یا کمپیوټر همداسې سکرین داسې پروت دی، یو کس راشي د دې نه څه هدف اخیستی شي چې سیراج څه شی دی، انګلیش نوي 301 BCS کابل دا څه شی دی، سیراج څه چل کړی، انګلیش ولې، نوي 301 BCS ولې، څه چل شوی دی BCS کې، کابل په کابل کې څه چل شوی، څوک په معنا نه پوهېږي که نه، دا څه معنا لري. صحیح ده. نو دا زموږ سره چې ده ډیټا ده. اوس دا سیراج یو ډیټا ده، انګلیش یو ډیټا ده، نوي یو ډیټا ده، 301 یو ډیټا ده، BCS یو ډیټا ده، کابل چې ده دا یو ډیټا ده. مونږ ویلي چې ډیټا چې ده مینینګفول نه ده. نو دغه شان نیم ایډرس دا چې دی یو ډیټا ده. بل راځو انفارمیشن ته. انفارمیشن څه شي؟ د پروسیس ډیټا از کال ډیټا. کله چې د پروسیس ډیټا از کال انفارمیشن. کله چې ډیټا پروسس کړی شي هغې نه چې جوړېږي انفارمیشن جوړېږي. ګورې دلته موږ ویلې د ډیټا چې دي هغه ډیټا چې دي خام مواد دي. کله چې پروسس کړی شي انفارمیشن ورته وایي. اوس دا زموږ سره ډیټا ده. نو که دلته یو کس راشي او دلته ولیکي نیم دی، نیم دی، صحیح ده، دا چې دی سبجیکټ دی، دی سبجیکټ نیم دی، سب ولیکم، دی سبجیکټ نیم دی، دی مارکس دی، همدارنګې دی چې ده دی آی ډي ده. ټیک ده. او دلته زه راځم دې ځای کې زه لیکم چې دی چې دی BCS څه شی دی، فرض کا بس دا ډپارټمنټ به زه ولیکم زه، او دلته به ولیکم ایډریس. او دلته ځای کې زه مثلا دلته زه وتایم چې دغه ټیبل چې دی دا چې دی دا سټوډنټ مارکس دی. صحیح ده. اوس هر یو کس چې دی دا چې ویني په دې پوهېږي. دا ټیبل نوم دی سټوډنټ مارکس. سیراج څوک دی؟ سیراج یو سټوډنټ دی، ځکه دلته لیکل شوي سټوډنټ مارکس. او سیراج چې دی دا یو نیم دی او سټوډنټ دی. انګلیش یو سبجیکټ نوم دی. نوي دا مارکس دی، آی ډي 301 دی، ډپارټمنټ BCS او ایډریس کابل. یعنې واضح معلومیږي چې دغه سیراج په انګلیش کې نوي نمرې اخیستې دي چې آی ډي دا ده، د ډپارټمنټ دی او دی په کابل کې اوسېږي. ګورې دا اوس انفارمیشن شو. اوس په دې باندې هر یو کس چې دی ډیسیژن اخیستی شي، دې په اړه تصمیم نیولی شي چې هلکه سیراج څومره ښایسته نمرې اخیستې. اما کله چې دا زموږ سره دا ډیټا دا پر زموږ سره نول داسې وي، دا بیا ډیټا ده. نو اوس په دې باندې یو کس نه پوهېږي، دې په اړه تصمیم نشي نیولی چې هلکه دا څه دي. شاید ووایي چې مثلا یعنی مختلف شانتي خبرې مونږ کولی شو دې په اړه که نه، چې مونږ وایو چې سیراج مثلا یو استاد دی، هغه انګلیش مثلا ټیچ کوي نوي کلاسونو کې، او مثلا داسې یو څه ویلی شو که نه. اما صحیح تصمیم نشي نیولی. مثلا اصل کې داسې نه ده، اصل کې دا یو شاګرد دی، دومره مارکس اخیستې په دې کې. نو زما هدف دا دی
چې ډیټا څه شی دی، ډیټا هغه خام مواد دي یا ډیټا چې د خام مواد دي کله چې پروسس کړل شي انفارمیشن ورته وایي. صحیح ده. Information is an organized and processed from of data. موږ دا سیم ویلی شو چې د ډیټا پروسس او ارګنایز ته انفارمیشن وایي. ارګنایز مین ترتیب، د ډیټا پروسس مونږ خو وخت ویلي کله چې ډیټا چې د خام مواد دي کله چې پروسس کړی شي انفارمیشن ورته وایي، یا د ډیټا ارګنایز کولو ته څه ویلی شي، د ډیټا ترتیب کولو ته څه ویلی شي، هغې ته انفارمیشن وایي. It is more meaningful than data and used for decision. دا خبره خو موږ مخکې مو کړه. ډیټا انفارمیشن چې دی دا مینینګفول دی، له چا نه؟ له ډیټا نه. ډیټا مینینګفول نه ده، بل د انفارمیشن چې دی د دې پاره کې موږ ډیسیژن اخیستی شو، یعنی تصمیم نیولی شو، اما د ډیټا په اړه تصمیم موږ نه شو نیولی ځکه چې هغه مینینګفول نه ده. دلته وګورئ 8 3 2 شپږ څلور پنځه دا چې ده دا زموږ سره ډیټا ده. کله چې دا موږ سوټ کو، سوټ مین ترتیب، کله چې دا موږ ترتیب کو په دې طریقې سره 2 3 څلور پنځه شپږ اته دا په څه شي بدلیږي؟ دا په انفارمیشن بدلیږي. صحیح ده. او موږ ویلي ډیټا چې کله موږ پروسس کو څه ترې نه جوړیږي؟ انفارمیشن. نو ډیټا هغه خام مواد دي کله چې پروسس کړی شي انفارمیشن ورته وایي بس. او ډیټا چې ده مینینګفول نه ده، انفارمیشن مینینګفول دي. راځو کمپوننټ اف کمپیوټر ته. کمپیوټر له دوه شیانو نه جوړ شوی. کمپیوټر له کومو شیانو نه جوړ شوی؟ له دوه، بس دوه. کوم دی؟ هارډویر دی، سافټویر دی. اوس سوال پیدا کیږي هارډویر څه ته وایي، سافټویر څه ته وایي؟ هارډویر هر هغه څه چې په کمپیوټر سیستم کې هر هغه څه چې پر سترګو لیدلی کیږي او ټچبل دي، هغه مونږ ټچ کوی شو، هغه مونږ لمس کولی شو، هغه زمونږ سره هارډویر دی. هر هغه څه چې په کمپیوټر سیستم کې مونږ ټچ کوی شو، لاس ورولای شو، لمس کوی شو، هغه زمونږ سره هارډویرز دي. All physical part of the computer system or everything that we can touch is called hardware. په کمپیوټر سیستم کې ټولي هغه فزیکل پارټس چې دي هغه چې زموږ سره هارډویر دي، یا موږ ویلی شو everything that we can touch. هر څه چې موږ په کمپیوټر سیستم کې څه کوی شو؟ ټچ کوی شو، لمس کوی شو، لاس وړی شو، هغه زموږ سره هارډویر دي. سافټویر څه ته وایي؟ سافټویر په کمپیوټر سیستم کې هر هغه څه چې موږ په سترګو لیدلی شو، صحیح ده، پر سترګو لیدای شو اما ټچ کوی نه شو، لمس کوی نه شو، هغه زموږ سره سافټویر دی. هارډویر چې پر سترګو لیدلی کیږي او هم لمس کیږي، سافټویر چې پر سترګو لیدلی کیږي، ټچ کیږي نه، لمس کوی نه شو. یا موږ داسې ویلی شو سافټویر is a collection of data or set of instruction used to operate computer hardware and execute specific tasks. کمپیوټر چې دی دا د ډیټا چې ده مجموعه ده، کلیکشن مین مجموعه. set of instruction د انسټرکشنونو یو سیټ دی، انسټرکشن مین هدایت. صحیح ده. used to operate computer hardware and execute specific task. ها نو used to operate computer hardware and execute specific task. operate mean چلول، اداره کول، او execute چې دی سر ته رسولو ته ویلی شي. نو دغه سافټویر چې دی دا یوز کیږي د څه دپاره؟ د کمپیوټر هارډویر د چلولو دپاره، یا د کمپیوټر د هارډویر د اداره کولو دپاره، چې دا د څه دپاره د کمپیوټر هارډویر اداره کوي یا چلوي، تاسو چې تاسو په څه کې ایگزیکیوټ کی یو سپیسیفیک ټاسک. ایگزیکیوټ مین موږ ویلې چې سر ته رسول دي، تاسو ته یو سپیسیفیک کار څه کی هغه اجرا کی. نو مونږ داسې هم تعریف کولی شو چې سافټویر چې دی هر په کمپیوټر سیستم کې هر هغه څه چې پر سترګو لیدلی کیږي او هغه څه دي ټچبل نه دي، هغه زموږ سره سافټویر دي. یا تاسو داسې هم ویلی شئ سافټویر از ا کلیکشن اف ډیټا اور سیټ اف انسټرکشن یوز ټو اپریټ کمپیوټر هارډویر ان ایگزیکیوټ سپیسیفیک ټاسک. اوس هارډویر زموږ سره څه شی دی او سافټویر زموږ سره څه شی دی، په دې باندې خبره کوو. مونږ ویلي کمپیوټر له دوه شیانو جوړ شوی، هارډویر او سافټویر. اوس راځو هارډویر ته چې په هارډویر کې کوم پارټس راځي. هارډویر کې انپوټ ډیوایسز، آوټپوټ ډیوایسز، سټوریج ډیوایسز او سی پی یو. پس سافټویر چې دی په دوه ډوله دی، یو اپلیکیشن سافټویر دی، زموږ سره سیستم سافټویر دی. اول راځو هارډویر ته. انپوټ ډیوایسز څه ته وایي، په دې باندې خبره کوو. The device which are used to give input to the computer is called input devices. Input devices څه ته وایي؟ input devices هغه devices دي
کوم چې مونږ استفاده کوو یوز کوو د څه دپاره د انپوټ ورکولو لپاره د کمپیوټر ته یعنی هغه ډیوایسز چې کمپیوټر ته انپوټ ورکوي هغه زمونږ سره انپوټ ډیوایسز دي هغه کوم دي هغه زمونږ سره ماوس دی کیبورډ دی سکینر دی مایکروفون دی نو هغه ډیوایسز چې کمپیوټر ته انپوټ ورکوي هغه زمونږ سره انپوټ ډیوایسز دي ماوس یو انپوټ ډیوایس دی سکینر یو انپوټ ډیوایس دی کیبورډ مایکروفون ماوس خو تاسو پیژنئ کیبورډ سکینر دا ډاکومنټ چې پرنټ کوي مایکروفون دا مایکروفون دی ته وایي دا اوس مهال چې زه خبرې کوم زما دا خبرې څه کیږي دا ثبت کیږي ریکارډ کیږي دا مایکروفون دی صحیح دا آوټپوټ ډیوایسز ته وایي The device which are used to display output is called output device. Output devices هغه devices ته ویل کیږي چې هغه څه کیږي تاسو ته output display کوي یعنی کله چې تاسو کمپیوټر ته انپوټ ورکئ هغه انپوټ تاسو یو انسټرکشن ورکو یو هدایت مو ورکو یو کار مو وته خود او هغه کار اجرا کو هغه جواب ته بیرته درکو دغه تا ورته ویل چې دا کار وکړه دا چې شو انپوټ شو هغه بیرته ته چې جواب درکې بیرته ته هغه ریزلټ شو کوي هغه زموږ سره چې د آوټپوټ دی او په آوټپوټ ډیوایسز کې زموږ سره کوم ډیوایس راځي مونیټر پرنټر پروجیکټور سپیکر زه غواړم دا پیج پرنټ کم دا پیج غواړم چې پرنټ کم دا پیج زه لیږم چیرته پرنټر ته نو دغه پرنټر زموږ سره چې د آوټپوټ ډیوایسز دی او دغه پیج چې زه لیږم دا زما انپوټ شو زه انپوټ ورکوم چې هلکه دا پیج ماته پرنټ کا نو دا پیج چې لاړ شي پرنټر ته پرنټر یې پرنټ کی او ماته چې راکوي ماته په هارډ کې راکوي ما سافټ ویر کو هارډ یې راکړه نو دا چې شو دا زموږ سره دا پرنټر زموږ سره آوټپوټ ډیوایسز شو او دغه پیج زما سند کول دا زموږ سره انپوټ شو ما انپوټ ورکړه چې دا پیج ماته پرنټ کا هدایت مې ورکړه چې دا پیج ماته څه کا پرنټ کا نو دغه زما سند کول دا چې دی د انپوټ ډیوایسز دی اوس چې هغه پرنټ کوي نو هغه پرنټر څه شی دی هغه زموږ سره آوټپوټ دی ځکه ماته بیرته ریزلټ راکوي ما ورته دا کار وکړه زما سوال واخیست او بیرته ماته جواب راکړ ریزلټ راکوي دا واخله پیج ته ما درته پرنټ کړ نو هغه زموږ سره شو آوټپوټ ډیوایسز شو اوس راځو دریم سټوریج ته storage devices ته وایي storage devices هغه devices دي کوم چې ډیټا سٹور کوي هغه devices چې د ډیټا د سٹور کولو لپاره یوز کیږي دا زموږ سره storage device دي بس همدومره storage devices په دوه ډول دي یو زموږ سره primary storage دي یو زموږ سره secondary storage دي سوال پیدا کیږي primary storage devices ته وایي secondary storage devices ته وایي primary storage devices هغه devices دي کوم چې directly CPU سره communication کوي صحیح ده primary storage devices هغه devices کوم چې directly CPU سره communication کوي او secondary storage devices هغه devices دي په کوم کې چې بیکاپ چې دی پروواید دی یعنی بیکاپ پکې پوسیبل دی یعنی موږ داسې هم ویلی شو secondary storage هغه devices دي کله چې تاسو نه پکې ډیټا ډیلیټ شي مثلا تاسو سره اوس هارډ ډیسک دی او په دې کې زما ډیټا ده او ما دغه ډیټا قصدن ډیلیټ کړه اوس مې نه د پکار ما ډیلیټ کړه مثلا د یو ملګري پکچرز دي یا موږ چېرته چکر ته تللي دغه عکسونه دي ما سره ویډیوز هم کړي دي هغه ما سره دي ما هغه ته ویل هلکه دا خو ستا نه دي پکار تا سره خو کاپي شته که نه وایي او زما سره شته بس ما ځان نه ډیلیټ کړه په سبا هغه ما ته زنګ وایي هلکه هغه ډیټا چې زما تا سره هغه عکسونه زما نه ډیلیټ شوي یار هغه خو زما په کار دي ته ورته خو ما هم ډیلیټ کړي دي نو اوس ته کولی شي چې دغه څه کې ریکور کړي هغه کوم د ملګري کوم پکچر ویډیو چې ډیلیټ کړي هغه بیرته راوړي نو دا زموږ سره په سټوریج ډیوایسز کې راځي او دا بالکل پاسیبل ده موږ څه کولی شو موږ هغه بیرته راوړلی شو نو دغه هارډ ډیسک دا په چې کې راځي سیکنډري سټوریج کې راځي نو سیکنډري سټوریج هغه سټوریج دی چې په هغې کې سیدې بیک اپ پروواید دی بیک اپ پکې پاسیبل دی بیک اپ پکې کیږي یعنې موږ هغې نه بیک اپ اخیستلی شو صحیح ده اوس زموږ سره پرایمري سټوریج ډیوایسز کوم دي او سیکنډري سټوریج زموږ سره کوم دي پرایمري سټوریج کې زموږ سره ریم راځي صحیح ده او په دوه ډوله ده دا چې ریم څه ته وایي او ریم په دوه ډوله ده ایس ریم ډي ریم په دې باندې خبرې کوو بل زموږ سره روم ده دا چې روم څه ته وایي او ټایپ په دې باندې هم خبرې کوو صحیح ده بل زموږ سره سیکنډري ده سیکنډري چې ده پن ډرایو ده ایچ ډي ډي هارډ ډیسک ډرایو ده فلوپي ډیسک ډرایو ده سی ډي ډي وي ډي ده صحیح ده نو دا دغه ریم او روم چې دی په دې یعنې دا چې دی ډایرکټ له سی پی یو سره کمیونیکیشن کوي او په دغه کې بیک اپ چې دی پروواید نه دی یعنې بیک اپ پکې پوسیبل نه دی بیک اپ موږ دی نشو اخیستی یا که دی نه زموږ مثلا کومه ډیټا ده زموږ سره هغه ډیلیټ شوه هغه موږ بیرته نشو ریکور کولی سیکنډري سټوریج ډیوایسز هغه ډیوایسز دي چې په دې بیک اپ چې دی پروواید دی بیک اپ پکې پوسیبل دی بیک اپ پکې موږ اخیستی شو کومه ډیټا زموږ نه ډیلیټ شوه بیرته ریکور کولی شو
اوس راځو ریم ته چې ریم څه ته ویلی کیږي. ریم stand for random access memory. It is a volatile memory also called direct access memory. ریم چې دی دا رینډم ایکسس میموری ده، مخفف دی رینډم ایکسس میموری ده. آر مطلب رینډم، ا مطلب ایکسس او د ام مطلب میموری. رینډم ایکسس میموری اٹ از ا volatile memory. دا یو volatile میموری ده. also called direct access memory او دیتا direct access memory هم ورته وایي. volatile memory ورته ولې وایي؟ volatile memory ورته ځکه وایي چې دا چې کوي هغه ډیټا په دې کې وي. مثلا د کې اوس ډیټا دا کله چې تاسو کمپیوټر کلوز کو، کمپیوټر مو بند کو، برق لاړ، هغه ډیټا څه کېږي ډیلیټ کېږي. خیر په دې وروسته خبره کوو. د اوس دپاره صرف دومره ځان سره په مایند کې کېدی چې ریم رینډم ایکسس میموري ده، دا یو ولټایل میموري مخفف د رینډم ایکسس میموري ده، دا یو ولټایل میموري ده او دې ته موږ ډایرکټ ایکسس میموري هم ویلی شو. بله دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې ریم چې دی دا د سی پی یو یو فارټ دی او بل خبره ریم ډیټا ډایرکټلی ایکسس بای د سی پی یو. ریم چې دی دا ډایرکټ له سی پی یو نه ریم چې دی دا ډایرکټ له سی پی یو نه ډیټا څه کوي ایکسس کوي. اټ از ویری فاسټ میموري او دا چې دا ډیره تیزه میموري ده. ملګرو تاسو به لیدلي کله نه کله چې تاسو کمپیوټر اخلئ یا کوم بل ملګری د کمپیوټر اخلي یا موبایل اخلي، اکثر بعضې کسان ورته وایي چې هلکه ریم یې چیک کا، ته ریم وګوره. یا تاسو به لیدلي وي کله چې یو کس وایي وایي هلکه ما موبایل واخیست، زه ورته بل کس وایي هلکه ریم یې څومره دی، ته ریم وګوره، سټوریج یې څومره دی، ریم یې څومره دی. دا ریم څه معنا؟ دا ریم موږ ولې تپوس کوو چې کمپیوټر هم یو کس واخلي وایي هلکه ریم پکې څومره دی، هارډ ډسک پکې کوم یو دی، اس اس ډي دی که ایچ اس ډي دی، څومره هارډ ډسک پکې دی، سټوریج یې څومره دی، ریم پکې څومره دی. دا خبرې موږ ولیکو دا ریم څه معنا لري. ملګرو ریم ګورئ دا ریم مونږ ځکه زیات استفاده کوو کله چې ستاسو کمپیوټر وي که ستاسو سره موبایل وي، کله چې دا ریم زیات وي نو هغه تیز کار کوي. ولې؟ ځکه ګورئ ملګرو مونږ دغه هر څه چې تاسو په دې کمپیوټر کې وینئ دا چې انسټال کیږي او دا چې اوس مهال دی د چیرته ځای نیولی، دوی ځای په هارډ ډسک کې نیولی دی. اوس زه راځم او مثلا دلته راځم او فرض کا زه په دې عکس باندې کلیک کوم. صحیح ده دا عکس دی، زه چې په دې باندې کلیک کوم دا عکس ما سره اوس چیرته پروت دی؟ دا زما سره په هارډ ډسک کې پروت دی. ما په دې باندې کلیک وکړو دا له هارډ ډسک نه راغی، له هارډ ډسک نه راغی چیرته راغی؟ ریم ته راغی او ریم ما ته څه کړ؟ ډسپلی کړ، ما ته یې شو کړو. اوس فرض کا دا ریم زما سره 1 جی بی ریم دی، زما سره په دې کمپیوټر کې مثلا زما سره اوس مهال په هارډ ډسک کې په دې کمپیوټر کې 8 جی بی ریم دی، خو مثلا زما سره په دې کمپیوټر کې اوس ریم څونه دی؟ 1 جی بی دی. زه راغلم دلته مې دا پکچر هم اوپن کړ، راغلم دلته مې دا سلایډ مې اوپن کوم نه اوس لپاره. صحیح ده دا مې اوپن کړ، دا ویډیو مې اوپن کړه، راغلم دلته مې دا مې اوپن کړ او دلته راغلم دا مې اوپن کړه، یو پکچر مې اوپن کړ، دونه ډېر شیان مې اوپن کړل. صحیح ده دا ټول مې اوپن کړل. نو اوس دغه فرض کا دلته کې دا عکس مثلا 10 ام بی دی، دا پاور پوینټ چې دی مثلا دا 80 ام بی دی، دا مثلا 1 جی بی دی، دا مثلا 1 جی بی نو مثلا 200 ام بی دی، 100 ام بی دی. یو ویډیو مې پلی کړ چې هغه ویډیو څومره ام بی ده؟ مثلا هغه 1500 ام بی ده. نو دغه ټول چې راجمع شي او دا له 1 جی بی نه زیات شي، زما سره هارډ ډسک سوري زما سره ریم 1 جی بی دی او دغه شیان چې ما څومره اوپن کړي دي مثلا دغه ټول چې دی له 1 جی بی نه زیات شي یا 1 جی بی شي. صحیح ده نو دلته کې دغه کمپیوټر زمونږ جام کیږي، که هغه موبایل هم وي. بعضې کسان وایي زما موبایل جام دی، ستا موبایل به ولې نه جام کیږي؟ ستا سره 1 جی بی ریم دی، تا دومره شیان اوپن کړي دي، دومره شیان دې انسټال کړي دي چې هغه تاسو اوپن کړي او بیا دې منیمایز کړي دي، نو هغه چې هغه سټوریج نه راخلي اول ریم ته راځي، ریم نه تاسو ته ډسپلی کیږي. اوس چې ته کوم بل اپلیکیشن اوپن کړې که ویډیو آډیو یو فولډر اوپن کړې هغه سره ځای نشته دی له ریم سره، هغه له څنګه له هارډ ډسک نه راواخلي یعنې هارډ ډسک نه راځي ریم ته، بیا ریم نه تاسو ته ډسپلی کیږي. نو چې کله په ریم کې ځای نشته دی، ریم ته ډک کړی دی، نو هغه څنګه تاته دا ټول ډسپلی کی؟ نو هر هغه څه چې په دې هغه کې وي یعنې ریم کله چې تاسو یو څه اوپن کوئ نو هغه ول څه کیږي له هارډ ډسک نه راځي چیرته راځي؟ ریم ته راځي، بیا ریم نه تاسو ته ډسپلی کیږي. نو تاسو کوشش کوئ چې کله هم موبایل اخلئ یا کمپیوټر اخلئ ریم پکې زیات واخلئ، نو چې کله ریم زیات وي هغه بیا ډېر تیز کار کوي. صحیح ده نو انشاءالله چې ریم په اړه به څه نه څه چې پوه شوي وئ. بل زموږ سره د ریم ټایپ دي، یو زموږ سره اس ریم دی، بل زموږ سره ډي ریم دی. اوس اس ریم څه ته وایي، ډي ریم څه ته وایي، په دې باندې خبره کوو. اس ریم stand for static random access memory. Data remain in static random access memory as long as there is power supply. It does not need to be refreshed again and again.
ګورئ. او دلته DRAM څه وایي؟ DRAM stand for dynamic random access memory. Data can be stored in the DRAM only when it is refreshed frequently. ګورئ SRAM څه ته وایي؟ DRAM څه ته وایي؟ SRAM چې دی دا مخفف دی static random access memory مخفف دی. په دې کې په SRAM کې ډیټا چې دا یعنی ډیټا هغه وخت په دې کې پاتې کیږي ریمینز مین پاتې کېدل. صحیح ده. په دې کې په SRAM کې ډیټا هغه وخت پاتې کیږي کله چې تاسو کمپیوټر کې شوی پاور سپلای مین برق وي. کله چې په تاسو په کمپیوټر باندې برق قطع شو، برق مطلب تاسو کمپیوټر دی بند ک، نو هغه ډیټا څه کیږي؟ پاک کیږي. مثلا ما تاسو ته مخکې مثال درک چې دغه پاور پوینټ چې دی یا کوم پکچر وي یا کوم فولډر هر څه چې وي دا ټول چیرته موقعیت لري؟ دې ټول چیرته ځای نیولی؟ په هارډ ډیسک کې ځای نیولی. کله چې مثلا دا پکچر ما اوپن ک ما څنګه چې په دې باندې کلیک وکړو نو له هارډ ډیسک نه راغی ریم ته. اوس چې په دې باندې ما کلیک وکړو اوپن مې کړ، اوس زما سره په کمپیوټر کې برق شته دی. صحیح ده که نه؟ برق شته نه، چې برق نه وي نو کمپیوټر بندېږي، یعنی چې لري چارج لري. نو چې کله دې کې چارج ختم شي کمپیوټر دې بند شو نو دغه ډیټا څه کیږي؟ دا ډیټا چې دا پاور پوینټ اوپن مې کړی، دا مې اوپن کړی، دا مې اوپن کړی، دا ټول څه کیږي؟ دا ټول ډیلیټ کیږي، دا ټول پاکیږي. دا په چیرته موقعیت لري؟ دا SRAM کې، یعنی دغه له SRAM نه پاکیږي. نو په SRAM کې دا تر هغه وخته پورې وي تر څو پورې چې تاسو په کمپیوټر کې څه وي؟ برق وي. کله چې تاسو کمپیوټر بند شي دا څه کیږي؟ دا پاکیږي. تینا تاسو خپل کمپیوټر شټ ډاون کړئ بیا وګورئ دا ټول به کلوز شوي، دا بیرته موږ ریکور کولی نه شو. کولی شو بیرته ډبل کلیک کوئ اوپن کړئ، بیا لاړ شئ هر چیرته چې موقعیت لري اوپن کړئ. صحیح ده. نو دغه زموږ سره چې دی SRAM دی. دې ته ضرورت نشته چې تاسو خپل کمپیوټر ریفریش کړئ تر څو تاسو څه شي؟ دا تاسو سره سټور شي. او SRAM چې دی DRAM چې دی دا مخفف دی، ډاینامیک رینډم ایکسس میموري مخفف دی. تر څو چې تاسو ریفریش کړی نه وي کمپیوټر نو په DRAM کې ډیټا نه سټور کیږي. هغه څنګه؟ مثلا تاسو به کرکټ میچ کتلی وي، کله چې تاسو کرکټ میچ هغه مارکس آنلاین ګورئ، دغه سکور چې دی، سکور چې کله تاسو آنلاین ګورئ مثلا کروم ته لاړئ او هلته تاسو دغه سکور ګورئ نو تاسو ته هلته کې ښیي چې دومره رنز دي، دومره آوټ دي، دومره مثلا بالینګ شوي دي، دومره اورونه هر څه چې دي. ټیک ده. نو اوس که چیرته تاسو دغه راومړو نو یو څو دقیقې ورته صبر وکئ، یو 3-4 دقیقې بعد تاسو ګورئ همغه دي، نه چینج کیږي. تر هغه وخت پورې نه چینج کیږي تر څو پورې تاسو ریفریش کړی نه. تاسو باید هغه بار بار ریفریش کړئ. چې کله ریفریش کړئ نو تاسو سره ریزلټ نوی راځي. بیا درته وایي چې مثلا مخکې مثلا 200 رنز اوس چې تاسو ریفریش کړئ دغه 2 دقیقې بعد تا ته وایي مثلا رنز چې دي هغه زیات شوي، مثلا 203 یعنی رنز زیاتیږي. صحیح ده. نو د ریفریش په DRAM کې هغه وخت ډیټا سٹور کیږي چې تاسو کمپیوټر څخه کې ریفریش کړئ یا تاسو موبایل ریفریش کړئ، کروم مو راړوالی دی، څنګه چې ریفریش کړئ نو دغه ډیټا چیرته کیږي؟ په DRAM کې سیو کیږي. او SRAM کې هغه وخت سیو کیږي سیو وي کله چې تاسو سره کمپیوټر آن وي، تاسو موبایل آن وي. کله چې تاسو کمپیوټر بند کړئ، موبایل مو بند کړ، صحیح ده، پاور آف مو کړ، نو تاسو سره هغه ډیټا چې کیږي له SRAM نه څه کیږي؟ ډیلیټ کیږي، له SRAM نه ځي. او په DRAM کې هم هغه وخت ډیټا وي چې کله تاسو ریفریش کوئ. نو چې کله تاسو هغه ریفریش نه کوئ نو په DRAM کې ډیټا نه سٹور کیږي. ها بل راځو مونږ روم ته. دا چې د مخفف دی ریډ اونلی میموري ده او بل in this memory we can only read but cannot write on it. ROM data permanently during creation of information, that way it is called non-volatile memory. ګورئ روم چې دی دا مخفف دی ریډ اونلی میموري ده. په روم کې مونږ یوازې ډیټا چک کولی شو، ریډ کولی شو، او په دې کې مونږ ډیټا رائټ کولی نشو. په روم کې ډیټا پرمننٹ دپاره څه کیږي؟ سٹور کیږي. څه وخت؟ کله چې مونږ انفارمیشن کریشن وکړو نو په دې کې ډیټا څه کیږي؟ د پرمننٹ دپاره سٹور کیږي. او له دغې وجې نه دې ته څه ویلی شي؟ دې ته نان والټایل میموري وایي. والټایل میموري څه ته وایي؟ مخکې مونږ ویلې والټایل میموري هغه میموري ته ویلی کیږي کله چې برق لاړ شي، کله چې برق لاړ نو هغه نه څه کیږي؟ هغه ډیټا ترې نه ډیلیټ کیږي. نو روم چې دی دا په نان والټایل میموري کې راځي. یو ځل بیا وایم ریم چې دی دې کې په روم کې مونږ یوازې ډیټا چک کوو، ډیټا مونږ یوازې ریډ کولی شو، په دې کې مونږ ډیټا رائټ کولی نه شو. او دا یو پرمننٹ لپاره ډیټا څه کوي؟ سٹور کوي. هغه وخت کله چې تاسو انفارمیشن کریشن وکړئ. بل زموږ سره د ټایپ دی چې پی روم دی، ای پی روم دی او ای پی روم دی.
چې پی روم چې د مخفف د پروګرامیبل روم دی او ای پی روم اریزیبل پروګرامیبل ریډ اونلی میموري ده او ډبل ای پی روم چې د الکتریکل اریزیبل پروګرامیبل ریډ اونلی میموري مخفف دی. راځو دی مونږ ویلې چې دغه سټوریج د په دوه ډوله دی چې یو پرایمري سټوریج دی زموږ سره سیکنډري سټوریج دی. اوس د پرایمري سټوریج او د سیکنډري سټوریج د دواړو ترمنځ فرق څه شی دی په دې باندې خبره کوو. پرایمري سټوریج ته مین میموري هم وایي. که څوک تاسو نه تپوس کړي چې مین میموري څه ته وایي، هسې نه چې تاسو ته وایي چې مین میموري خو زه نه پېژنم یا مین میموري خو موږ نه ده ویلې. نو مین میموري پرایمري میموري دا یوه خبره ده. بل سیکنډري میموري ته اکزیلري میموري هم ویلی کېږي. نو دا خبره هم باید یاده وي چې اکزیلري میموري سیکنډري میموري دواړه یو خبره ده. هسې نه چې دې کې هم تاسو نه څوک تپوس کړي چې اکزیلري میموري څه ته وایي، تاسو ورته وایي چې اکزیلري میموري خو ما نه ده ویلې یا نه پېژنم. نو اکزیلري میموري سیکنډري میموري دواړه یو خبره ده. مین میموري پرایمري میموري یوه خبره ده. صحیح ده. بل پرایمري میموري چې دا ډیټا د موقت لپاره سٹور کوي. ټمپرری مین موقتی، دا ډیټا موقتی سٹور کوي. او سیکنډري چې دا د دایمي پرمننت لپاره ډیټا څه کوي، سٹور کوي. بل دې کې چې د اټ هیز فاست ایکسس ټایم، په دې کې چې د فاست ایکسس ټایم دی او په دې کې چې د سلو ایکسس ټایم دی. یعنی په دې کې موږ ډیټا زر ته ایکسس کوی شو، په دې کې نشو کولی. بل دا پرایمري میموریانې چې دي د سایز له نګاه نه چې دي دا وړې دي او سیکنډري چې دي د سایز له نګاه نه چې دي غټې دي. تاسو به ریم لیدلی دونه وړوکی ریم دی او هډیکس وګورئ دومره غاټ وي. یعنی یو زموږ سره صحیح ده ریم کې زموږ سره واړه بیا په دغه سیکنډري کې بعض زموږ سره واړه هم شته دي. تاسو به هغه لیدلی وي دا ایس ایس ډي هډیکسونه چې دي واړه وي، خو ټول خو واړه نه دي که نه، او ریمونه خو ټول همغه یو سایز دی، دومره فرق نه لري. نو ریم چې دی دا د سایز له نګاه نه واړه دي او سیکنډري یعنی پرایمري میموریانې چې دي دا د سایز له نګاه نه وړې دي او سیکنډري میموریانې چې دي د سایز له نګاه نه غټې دي. بل پرایمري میموریانې چې دي دا ډایرکټ له سی پی او سره کمیونیکیشن کوي او سیکنډري میموریانې ورسره کمیونیکیشن نه کوي ډایرکټ. بل خبره دا چې پرایمري میموریانې چې دي دا ایکسپنسیو دي، مین دا قیمتي دي، او سیکنډري میموریانې چې دي دا دومره قیمتي نه دي، دا ارزانه دي. پرایمري میموریانې چې دي مثلا ریم یو 8 جی بي ریم تقریبا 600 واخله تر 200 روپو پورې پی سی 3 ریمونه ورکوي. او هډیکس چې ما بل ورځ واخسته 1500 جی بي هډیکس له پوښ سره په 1400 باندې. صحیح ده. یعنی یوازې اوس ریم هډیکس چې د 1500 جی بي هډیکس چې د تاسو اخیستلی شئ په 1400 روپۍ باندې درته میلاویږي. نو وګورئ 1500 جی بي په 1400 او دا چې د 8 جی بي په څو باندې میلاویږي، په 200 باندې یا 600 باندې میلاویږي. نو دا خو قیمته شول که نه، دومره لږ سپیس چې وګوره 8 جی بي سپیس څه شی دی، دا په 200 میلاویږي. او دا چې د 1500 جی بي تاسو ته په څو میلاویږي، په 1400 باندې میلاویږي. له پوښ سره بیا پوښ چې دی هغه 350 څه کم 400 باندې پوښ تمامیږي. ټیک ده. بل زمونږ سره دی کمپوننټ اف کمپیوټر کې زمونږ سره پاتې سی پی یو ده. مونږ ویلیو چې کمپیوټر له دوه شیانو نه جوړ شوی، هارډویر او سافټویر. هارډویر کې بیا مونږ ویلي چې هارډویر زمونږ سره انپوټ ډیوایسز، آوټپوټ ډیوایسز، سټوریج ډیوایسز او څلورم زمونږ سره چې دی سی پی یو ده. نو سی پی یو باندې خبره کوو چې سی پی یو څه ته وایي. سی پی یو سټینډ فار سنټرل پروسیسینګ یونټ. دیٹ از آلسو کالډ as processor is the main part of computer which process data given by user as produce output. ګوري سی پی یو د مخفف د څه شي دی، سی معنا سنټرل، پی معنا پروسیسینګ او یو معنا یونټ. یعنی سی پی یو مخفف دی سنټرل پروسیسینګ یونټ او دې ته پروسیسر هم ویل کیږي. او دغه سی پی یو چې دا د کمپیوټر مین پارت دی، سیده مین برخه ده. یا موږ ویلی شو سی پی یو د کمپیوټر برین دی، د کمپیوټر دماغ دی. صحیح ده. د کمپیوټر چې دی دماغ دی. which process data given by user as produce output. کوم چې د یوزر لخوا نه څه کیږي، هغه ته دغه انپوټ ډیټا له یوزر لخوا نه ورکولی کیږي او بیرته تاسو ته څه کیږي، آوټپوټ پروډیوس کیږي، آوټپوټ تاسو ته درکولی کیږي. سی پی یو زمونږ سره په دوه ډوله ده. یو زمونږ سره ای سی ایل ده او بل زمونږ سره سی یو ده. ای سی ایل مین ارثمټیک لاجیک یونټ، سی یو مین کنټرول یونټ.
د ACL چې دی دا ارثمټیک چې دی یعنی ریاضیکی کاغه جمع د کاغه ایډیشن سبټراکشن ملټیپلیکیشن ډیویژن دا ټول په ارثمټیک کې راځي جمع منفي تقسیم چې دی او یعنی دغه ACL کې چې دی په ACL کې هغه ایډیشن سبټراکشن ملټیپلیکیشن دغه ټول برخې چې دي دا په ACL کې راځي دا ACL کنټرول کوي او CU چې د کنټرول یونټ په کنټرول یونټ کې د کمپیوټر په کمپیوټر سیستم کې ټول هغه هارډویر اپریشنونه چې دي که هغه زموږ سره انپوټ آوټپوټ ډیوایس سټوریج دي ټول دا ټول څه کوي دغه ټول CU کنټرول کوي نو ACL چې دی دا ارثمټیک هغه کوم ریاضیکی چې دی هغه جمع منفي تقسیم دا ټول څه کوي کنټرول کوي او CU چې دی په کمپیوټر سیستم کې د هارډویر اپریشن کاغذ موږ سره انپوټ دی او آوټپوټ دی هغه څه کوي کنټرول کوي CU کنټرول یونټ مونږه ویلې کمپیوټر له دوه برخو نه جوړ شوی دی هارډویر سافټویر انپوټ ډیوایسز آوټپوټ ډیوایسز سټوریج ډیوایسز CPU په دې خبرې وکړې اوس راځو هارډویر ختم شو تر اوسه پورې مونږ په هارډویر کې ولو د انپوټ ډیوایسز مو درته ویلې چې انپوټ ډیوایسز ته وایي ټایپ آوټپوټ ډیوایسز ټایپونه سټوریج ډیوایسز ټایپونه CPU او د CPU ټایپ انواع په دې هم خبرې وکړې اوس راځو سافټویر ته دا سافټویر څه ته وایي ویډیو سټاف کوي او ملګرو اوس راته وایي چې هارډویر او سافټویر د دوړو ترمنځ څه فرق دی هارډویر څه ته وایي سافټویر څه ته وایي نو موږ مخکې تعریف وکړو یو ځل زه بیا هم درته وایم هارډویر هر هغه څه چې په کمپیوټر سیستم کې پر سترګو لیدلی کیږي لمس کیږي هارډویر سافټویر هر هغه څه چې په کمپیوټر سیستم کې پر سترګو لیدلی کیږي اما ټچ کولی نشو هغه زموږ سره هارډویر دی نو فرق دا شو چې هارډویر ټچ کیږي او سافټویر ټچ کیږي نه سافټویر په دوه ډوله دی هارډویر په څلور ډوله شو سافټویر زموږ سره اپلیکیشن سافټویر دی سیستم سافټویر دی راځو سافټویر ته سافټویر خو دا اوس درته تعریف وکړو ټایپ چې دي ډولونه چې دي یو زموږ سره اپلیکیشن سافټویر دی او بل زموږ سره سیستم سافټویر دی اپلیکیشن سافټویر څه ته وایي پرووایډ سرویس ټو یوزر اپلیکیشن سافټویرز هغه سافټویر دي چې یوزر ته څه کوي خدمات وړاندې کوي سیستم سافټویر څه شی دی پرووایډ سرویس ټو انادر سافټویر اور اپلیکیشن سیستم سافټویر هغه سافټویر دی چې دا خدمات وړاندې کوي چا ته خدمات وړاندې کوي نورو سافټویرونو یا اپلیکیشنو ته مثلا وینډوز چې دی وینډوز یو سیستم سافټویر دی دا خدمات وړاندې کوي نور سافټویرونو یا اپلیکیشنونو ته اوس که چیرته زموږ په کمپیوټر کې وینډوز نه وي موږ کولی شو چې مایکروسافټ انسټال کړو نه مایکروسافټ آفیس چې دی دا یو اپلیکیشن دا مایکروسافټ آفیس یو سافټویر دی یا موږ ویلی شو دغه پاور پوینټ چې دی دا یو اپلیکیشن دی چې دغه مایکروسافټ آفیس چې دی دغه پاور پوینټ به زه وایم دا پاور پوینټ زموږ سره اپلیکیشن دی نو دغه اپلیکیشن زه هغه وخت نشم انسټالولی تر څو پورې چې زه سیستم سافټویر ونه لرم نو سیستم سافټویر چې دی دا نورو سافټویرونو ته خدمات وړاندې کوي نو مثلا زه غواړم په خپل کمپیوټر کې اوس فیسبوک انسټال کړم واتساپ انسټال کړم انسټاګرام دا شی انسټال کړم نو دا زه تر هغې پورې نشم انسټالولی چې تر څو پورې زه کوم سیستم ونه لرم نو وینډوز ونه لرم یا یونیکس وي هر یو چې وي نو دغه وینډوز زموږ سره چې دی دغه اپریټنګ سیستم چې دی دا زموږ سره یو سیستم سافټویر دی او سیستم سافټویر نورو سافټویرونو ته خدمات وړاندې کوي نو خدمات یې دا دی که چیرې دی نه نو دا نور نشي کولی چې څه چې انسټال شي مثلا موږ نشي کولی چې انسټال یې کړو او اپلیکیشن سافټویر چې دی یوزر ته خدمات وړاندې کوي اپلیکیشن سافټویر مثلا فیسبوک دی مثلا یوټیوب دی یوټیوب موږ ته خدماتونه وړاندې کوي موږ هغې نه کار اخلو مثلا زموږ څنګه مشکل ولرو پرابلم ولرو زه یوټیوب کې سرچ کوم موږ خپل مشکل پیدا کوو نو دا زموږ سره چې دی دا زموږ سره یو اپلیکیشن سافټویر دی پاور پوینټ یو اپلیکیشن سافټویر دی همدارنګې دا نور همدا چې دی اپلیکیشن سافټویرز دي نو مایکروسافټ دغه وینډوز نه بغیر نور هر څه چې تاسو په کمپیوټر کې وینئ دا چې دی زموږ سره دا زموږ سره اپلیکیشن سافټویر دی راځو کریکټریسټیک ته چې کمپیوټر کوم مشخصات لري کومې ځانګړتیاوې لري نن سبا هر یو کس غواړي چې کمپیوټر زده کړي په کمپیوټر کې داسې څه خبره ده داسې کومې ځانګړتیاوې لري داسې کوم مشخصات لري هر یو کس غواړي چې زده یې کړي هغه چې دی سپیډ دی اکوریسي دی ډیلیجنسي دی ورسټیلی ده یا ورسټیلیټي ده ریلیبلیټي ده اټومیشن دی سټوریج دی راځو اول په سټوریج باندې خبره کوو ا کمپیوټر ورک with much higher speed and accuracy compared to human while performing mathematical calculation computer can process millions of instruction per second ګورئ ملګرو
سپیډ چې د سرعت ته ویلی شي. یعنی کمپیوټر دلته وایي چې کمپیوټر ریاضي محاسبې چې دي هغه له هیومن نه له انسانانو نه ډیر په سرعت او دقت سره څه کوي اجرا کوي. دلته دغه اکوریسی مین دقت، یعنی کمپیوټر چې د ریاضي محاسبې له انسانانو نه ډیر په سرعت او دقت سره څه کوي ترسره کوي. کمپیوټر په پروسس میلیون اف انسټرکشن پر سیکنډ، کمپیوټر په یوه ثانیه کې په میلیونونو انسټرکشن چې کوي هغه پروسس کوي. انسټرکشن مین هدایت یا لارښوونې څه کوي پروسس کوي. کمپیوټر چې دی سپیډ زیات دی. صحیح ده. کو زه تاسو ته وایم چې مثلا ته دا کار وکړه، صحیح ده، مثلا زه درته دا سوال حل کړه، دغه یو مثلا زه درته یو ضرب یو سوال کوم، هغه سوال چې دی ته به داسې سلو شاید په 2-3 دقیقو کې حل کړي، اما کمپیوټر ته زه وایم دا سوال حل کړه چې وراشم ټس جواب راکړي، دومره تیز دی که نه، او دقت هم کوي. شاید موږ تاسو غلط حل کړو اما هغه دقت کوي ښه صحیح درته حل کوي. بل زموږ سره اکویریسی ده. اکویریسی مین دقت. صحیح ده. The accuracy is one of the most important feature in computer. accuracy چې ده د دقت یو له مهمو ځانګړتیاو څخه ده په کمپیوټر کې. صحیح ده. accuracy mean the computer is always perfect in his work and his near make mistake. ګورئ دا څونه مهمه خبره ده. کمپیوټر دقت په دې معنا ده، یعنی د کمپیوټر accuracy په دې معنا چې کمپیوټر خپل کارونه په صحیح ډول باندې څه کوي اجرا کوي او په هغه کې هیڅ کوم میسټیک، هیڅ کوم غلطي نه کوي. که چیرته کمپیوټر کوم غلطي کوي نو هغه غلطي د کمپیوټر نه ده، هغه غلطي د مونږ وي تاسو ده. مثلا ولې ګورئ زه راځم دلته زه وایم، ګورئ زه راځم دلته زه لیکم، مثلا زه ورته وایم چې 12 جمع 8، 12 جمع 8 نه پس کې زه وایم چې 10 جمع 10، 10 جمع 10 ما ته راکوي 40. اوس 10 جمع 10 څو کېږي 30 کېږي، ما ته دلته څو آوټپوټ ما ته څو راکوي 40 راکوي. اوس زه دلته خو زه خو په خوله صحیح وایم، زه خو په زړه کې صحیح یم چې 10 جمع 10، اما ما چې ولیکل 10 جمع 10 خو ما غلط ولیکه کنه. دا غلطي زما ده که د کمپیوټر غلطي ما وکړه کنه. اوس چې غلطي ما وکړه 10 جمع زه د 10 په ځای 30 لیکم، صحیح ده، زه په خوله هم وایم 10 وایم اما ومې لیکل 10، په زړه کې هم زما سره چې دي 10 دي چې زه 10 وایم، زما هدف 10 دی اما لیکم 10. اوس دلته ما ته ریزلټ غلط راکړه، آوټپوټ غلط راکړه، خو دلته تا انپوټ هم غلط ورکړه، خود به ریزلټ غلط درکوي. نو کمپیوټر چې دی دا نه غلطېږي بلکې موږ تاسو غلط انپوټ ورکوو چې هغه موږ ته غلط آوټپوټ راکوي. تاسو غلط انپوټ مه ورکوئ چې غلط آوټپوټ نه درکوي، یعنی غلط سوال مو ورکوئ، غلط انسټرکشن مو ورکوئ چې تاسو ته غلط جواب او ریزلټ نه درکوي. نو کمپیوټر چې دی دا یو چې دی دقت لري، صحیح ده، هم سرعت او هم دقت دا دواړه لري. بل زموږ سره دی ډیلیجنسي. ډیلیجنسي په دې معنا چې کمپیوټر نه ستړی کېږي، صحیح ده. ان لایک ا هیومن د کمپیوټر ډز ناٹ ټایرډ، یعنی کمپیوټر چې دی دا د انسانانو په شانتې نه ستړی کېږي. A computer can perform millions of tasks or calculation with the some consistency and accuracy. کمپیوټر کولای شي په میلیونونو ټاسک، په میلیونونو کارونه او کلکولیشن په دوامدار او دقت سره سکی ترسره کړي. ګورئ که زه تاسو ته ووایم چې ته کښېنه سهار نه او دغه کتاب چې دی دا کتاب مثلا ماته دا کتاب دی ماته دا ټول په سافټ واړو، مثلا دا کتاب زما سره په هارډ کې دی، دا کتاب واخله او دا ټول ماته دلته کمپیوټر کې ولیکه، نو دا کتاب ته نشي لیکلی. مثلا حتما دغه کتاب چې درته لیکي حتما دی کې به ته بریک اخلي، ستړی کېږي، باندې به وځي، ټول کتاب ته نشي لیکلی. اما کمپیوټر چې دی دا څه کوي، دا کتاب مثلا که زه ورته وایم چې دا کتاب ولیکه څنګه، اوس مثلا زما سره ګوګل ټرانسلیټر دی که نه، زه هغه د یو پیج سکین کوم او هلته هغه راخلم هلته پیسټ کوم، نو که ته د ماسپوتنه پورې دا کار کوې نو ته به دا کتاب چې دی ته به ولیکلی شي. اما کمپیوټر چې د هغوی نه ستړی کوي بس ته سکین کوه هغه درته لیکي، صحیح ده. سکین یې کا دغه لیکل چې د ټول واخله او هلته یې پیسټ کړه، سکین کاپي. ته یو پیج لیکل په 100 ساعتونو کې کوې، اما یو عکس ترې نه واخله ټول لیکل دی، یو پیج لیکل دی په 100 ثانیو کې وکړل، اما یو پیج لیکل به ته په څونه وخت کې وکړي که نه. نو دا د کمپیوټر چې دی دا د کمپیوټر یو ډیلیجنسي دی. یا مثلا تاسو به فیسبوک یوز کړئ، اوس فیسبوک چې دی د فیسبوک ډیټابیس یا د فیسبوک دغه زمونږ کوم عکسونه چې اچو که نه یا کوم ویډیوز چې اچو دا زمونږ ډیټا ده، دا زمونږ دپاره مهمه ده، هغوی ما دپاره ساتي، مونږ دپاره ساتي که نه. هر وخت چې ته خپل عکس غواړې، خپل ویډیو غواړې، ته یې کولی شې ترلاسه یې کړې.
اوس دغه نو دا ولې ځکه داسې کمپیوټر هلته موږ داسې غټ غټ کمپیوټرونه مثلا دغه د فیسبوک ډیټابیس چارج چې مثلا په امریکا کې نو هلته کې چې دی ایښي دي صحیح ده. اوس هغوی چې دي دغه کمپیوټرونه چې د شپه او ورځ لګېدلي دي هیڅ نه ستړی کېږي دا کمپیوټرونه شپه او ورځ لګېدلي هر وخت چې ته خپله ډیټا وغواړې عکس غواړې هغه ویډیو دې غواړې کوم چې د فیسبوک کې شیر کړی ته یې ترلاسه کولی شي. همدارنګه یوټیوب ته ګورې په شپه او ورځ هغه کمپیوټرونه چې دي لګېدلي هغه کمپیوټرونه نه وایي چې زه ستړی شوم صحیح ده نه ستړي کېدونکي دي اما انسان ستړی کېږي. دا کمپیوټر له سهار نه په دفترونو کې له سهار چې د 8 بجې لاړ شي 8 بجې 9 بجې نه تر مازدیګر 5 بجو پورې لګېدلي ستړي کېږي نه همداسې لګېدلي دي. اما انسان چې دی چې دا 10 بجې شي یو بریک اخلي وایي زه ډوډۍ خورم چې دا 1 بجې شي وایي زه مونځ کوم ډوډۍ خورم اودس کوم لږ بریک اخلم نو هر وخت بریک اخلي دغه کوي نو ستړی کېږي اما کمپیوټر چې دی نه ستړی کېږي. ٹھیک ده. بل زموږ سره ورسټایل یا ورسټیلیټي ده. بل ورسټیلیټي په دې معنی یعنی هر اړخیزه هر کاره. کمپیوټر از ورسټیل ډیوایس بیکاز اټس کین پرفارم ویرایټي اف ټاسک. کمپیوټر چې دی دا یو هر اړخیزه هر کاره دی یا موږ ویلی شو کمپیوټر څو اړخیزه وسیله ده یا هر کاره وسیله ده بیکاز اټس کین پرفارم ویرایټي اف ټاسک ځکه چې کولی شي مختلفې دندې ترسره کړي مختلفې دندې ټاسک مین دنده یا کارونه څه کړي ترسره کړي. بل زموږ سره چې دی ریلیبلیټي ده. ریلیبلیټي ا کمپیوټر از ریلایبل as given consistent result for similar set of data. If we give same set of input any number of time we will get the same result. ګورئ ریلیبلیټي مین یعنی اعتبار. کمپیوټر چې دی دا د اعتبار وړ دی ځکه که چیرې تاسو سیم ډیټا سیم انپوټ اوس دې ورکه یو ساعت بیا دې ورکه یو کال بعد ورکه 2 کال بعد ورکه تاسو ته همغه سیم ریزلټ درکوي. مثلا اوس مهال تاسو دلته راشئ او تاسو دلته لیکئ تاسو دلته راځئ دلته ورته لیکئ چې صحیح ده دلته ما ولیکل چې 10 جمع 10 ما ته 40 راکړئ دا مې وخت لیکلي 40 راکړل که نه اوس زه بیا راځم لیکم 10 جمع 10 نو دا ما ته څه راکوي همغه 40 جواب راکوي. دا اوس مې ولیکه یو دوه ورځې بعد یې ولیکه 10 ورځې بعد یې ولیکه هر وخت چې لیکي تاسو ته همغه سیم ریزلټ څه کوي همغه سیم ریزلټ درکولی کېږي چې دا د کمپیوټر ریلیبلیټي ده دا د کمپیوټر اعتماد دی. یعنی تاسو سیم انپوټ که اوس ورکوئ یو کال بعد ورکوئ 10 ورځې بعد ورکوئ تاسو ته همغه سیم ریزلټ سیم آوټپوټ څه کوي بیرته درکوي. بل زموږ سره اټومیشن دی. کمپیوټر پرفارم آل د ټاسک اټومیټیکلی. ګورئ کمپیوټر چې دی ټول کارونه په اتومات ډول څه کوي ترسره کوي. It performs task without manual intervention. ګورئ کمپیوټر چې دی ټول کارونه څه کوي هغه اتومات ډول باندې اټومیشن مین اتومات په اتومات ډول څه کوي ترسره کوي یعنی پرته د مینول مین یعنی هغه کارونه چې په لاس کېږي هغه ته مینول وایي. دا اوس مهال کارونه چې دي مخکې چې ښه کمپیوټري شوي ول کارونه په دفترونو کې اوس بیرته چې دي څه شي دي په افغانستان کې ځینې کارونه ځینې ځایونو کې کارونه چې شوي دي مینولي شوي بیرته اوس څه کېږي په لاس باندې کارونه کېږي. نو دغه کمپیوټر چې دی موږ ته ټول کارونه څه کوي هغه موږ ته اتومات ډول ترسره کوي یعنی هغه د پرته د لاسي مداخلې کارونو څخه موږ ویلی شو صحیح ده یعنی پرته د لاسي مداخلې کارونو څخه ټول کارونه موږ ته څه کوي په اتومات ډول ترسره کوي. ورپسې زموږ سره اخیری ون چې دی سټوریج دی. نو سټوریج خو موږ اوس لږ مخکې ویلي چې سټوریج چې دی سټوریج موږ ویلي چې په دوړو پرایمري او سیکنډري همغه خبره ده. نو سټوریج په دې کې پاسبل دی مطلب دا چې په دې کې موږ خپل ډیټا ویډیو آډیو هر څه چې وي دا موږ په دې کې سټور کولی شو. نو د دې وجې نه موږ کمپیوټر یوز کوو چې زموږ ویډیو زموږ آډیو هر څه چې وي هغه موږ په دې کې څه کولی شو په دې کې ساتلی شو دی موږ ته ساتي که موږ نه چېرته ډیلیټ شي پاک شي موږ کولی شو بیرته ریکوري کړو بیرته یې لاسته راوړو. دغه خوبي لري دغه ځانګړتیا لري چې موږ کمپیوټر یوز کوو کمپیوټر استفاده کوو صحیح ده. نو که چېرته کوم سوال لرئ په کوم ځای باندې نه یې پوه شوي ځکه ویډیو چې داسې ناسه لینتي شوله نو ځینې ملګرو خواهش تو چې زه باید دا ټول شیان چې دي په یو ویډیو کې راوړم او په دې ټولو باندې خبرې وکړم نو د دې وجې نه مې دا ټول په یو ویډیو کې راوړل. نو تاسو هم دغه ویډیو چې دی ښه په صحیح په دقت سره وګورئ کمپیوټر دغه ویډیو چې دی بار بار وګورئ چې تر څو مو زده شي
صحیح ده. نو که چېرته دغه سلایډز تاسو په کار وي نو دا سلایډ د ویډیو ډسکرپشن کې به زه تاسو ته درکما، یا د ویډیو ډسکرپشن کې زما د واتساپ نمبر شته دی. که چیرې د ویډیو ډسکرپشن نه مو دا لینکس ډاونلوډ نشو کړی نو ډسکرپشن کې زما د واتساپ نمبر شته، ما ته میسج وکړئ، انشاءالله دا به زه تاسو سره حتما انشاءالله چې دا شیر کم. او یو بل خبره په څنګ کې وسره د کمپیوټر یو بل کتاب چې په فارسی کې دی هغه هم در سره شیر کوم، هغه هم در سره حتما وګورئ.